سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته لزیر نیوز تلویزیون څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 18 چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 8 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته لزیر نیوز تلویزیون څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی له افغانستان سره د همکاریو پر زیاتوالي د یونیسف ټینګار. د یونیسف اجرایي مرستیال د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره لیدنه کې په افغانستان کې د سیمه ییز اقتصاد او کورنیو تولیداتو په ملاتړ ټینګار کړی. په افغانستان کې یو ځل بیا د سخت بشري ناورین خبرداري د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د مرستو سیستمونه د سقوط له جدي خطر سره مخ دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي میلیونونه کسان به له سخت بشري ناورین سره مخ شي. او د اوبو موین په انقره کې د اسلامي امارت له سفیر سره لیدنه کې په هیواد کې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ترکي شرکتونو په پانګونې خبرې کړي. د خبرونو تفصیل یونیسف له افغانستان سره په ګډه د همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. د یونیسف اجرایي مرستیال د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره لیدنه کې په افغانستان کې د یونیسف پراختیایي ستراتیژي پلان ته په اشاره وویل چې یونیسف هڅه کوي په افغانستان کې د سیمه ییز اقتصاد او کورنیو تولیداتو ملاتړ او د هغو تولیداتو چې د ماشومانو د خوارځواکۍ لامل کیږي مخنیوی وکړي. نوموړي د غرض د رستنو شویو کډوالو سره د یاد سازمان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د انکشافي او اقتصادي پروګرامونو پراختیا د دوی په کاري لومړیتوبونو کې دي او هڅه کوي چې رستنو شویو ته کاري زمینې برابرې کړي. د غرض د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د رستنو شویو کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه له یونیسف او نورو مسؤلو نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د کډوالو د دایمي استوګنې او د کوربه هیوادونو له لوري د هغوی د حقونو تامین ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د مرستو سیستمونه د سقوط له جدي خطر سره مخ دي. دغه سازمان په خپل راپور کې وایي چې له 2023 د سپټمبر راهیسې له ایران او پاکستان تر 4 میلیونه ډیر افغانان بیرته هیواد ته راغلي او ترڅنګ یې یوازې په 2015 کال کې 1.5 میلیونه کسان ستانه شوي دي. دغه سازمان خبرداري ورکوي که بیړنی ملاتړ برابر نشي د مرستو سیستمونه د سقوط له جدي خطر سره مخ دي او په وینا یې اوس مهال یوازې له هرو لسو ستنېدونکو څخه یو تن مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د سرحدونو او ستنېدنو سیمو کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نړیوالو تمویل کوونکو څخه وغوښتل چې د خپل ځواب کچه لوړه کړي، که نه نو له سیمه ییزې همکارۍ او سمدستي نړیوال ملاتړ پرته دا وضعیت کیدای شي په افغانستان کې میلیونونه کسان له سخت بشري ناورین سره مخ کړي. IOM دغه راز ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ستنېدنه باید خوندي، داوطلبانه او د وقار وړ وي. د افغان ګڼو ماشومانو لپاره دیني ښوونځي د تعلیم یوازینی د لاسرسي وړ سرچینه ده. الجزیره په خپل راپور کې ویلي چې په مدرسو کې د زده کوونکو نوملیکنه په چټکه توګه زیاته شوې ده. یوه مدرسه په 5 کلونو کې له 15 زده کوونکو څخه تر 160 زده کوونکو ته رسیدلې ده. هغه دیني ښوونځي چې په زیاتېدونکې توګه د افغانستان د کړکېچ تعلیمي نظام مهمې تشریح کوي. په راپور کې راغلي چې عامه ښوونځي لا هم فعال دي، خو د سرچینو د کمښت، د ښوونکو د کافي شمیر نشتوالي او د څو لسیزو جګړو د دوامداره اغیزو له امله یې اغیزمنتیا راکمه شوې ده. له همدې امله ډیری کورنۍ اوس مدرسو ته مخه کوي چې هلته په اسلامي ښوونو ولاړ منظم تعلیم ورکول کیږي. راپور کاږي سره له دې چې ډیری مدرسې د ملي او نړیوالو تعلیمي معیارونو پوره کولو کې پاتې راځي چې د زده کوونکو پر هر اړخیز پرمختګ د اغیزو په اړه اندېښنې راولاړوي. راپور زیاتوي چې د نجونو لپاره تعلیمي خنډونه لا جدي دي او د اسلامي امارت له لوري د ثانوي زده کړو د بندیز له امله ځینې نجونې د زده کړې د لږو پاتې لارو په توګه مدرسو ته ځي، خو حتی هلته هم د دوی فرصتونه محدود دي او د افغان ګڼو ماشومانو لپاره د دیني ښوونځي د تعلیم یوازینی د لاسرسي وړ سرچینه ده.
د اوبو موین په انقره کې د اسلامي امارت له سفیر سره لیدنه کې په هیواد کې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ترکي شرکتونو په پانګونه خبرې کړي. د اوبو او انرژي وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت د اوبو موین مجیب الرحمن عمر اخونزاده او ملپلاوی د ترکیه هیواد په انقرې ښار کې د اسلامي امارت له سفیر شیخ ثنی الله فرهمند سره لیدنه کې د اوبو د تنظیم په اړه خبرې کړي، ترڅو ترکي او نور بهرني شرکتونه وهڅوي چې په افغانستان کې د اوبو په پروژو کې له افغان انجینرانو سره په ګډه کار وکړي او هم ترکی او نور بهرنیو پانګوالو ته په افغانستان کې د اوبو په پروژو کې د پانګونې لپاره سهولتونه برابر کړي. خبرپاڼه زیاتوي چې ثنی الله فرهمند په یاده برخه کې د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې، ترڅو بهرني شرکتونه وهڅوي چې د اوبو په تنظیم کې ونډه واخلي. د ملګرو ملتونو ښځې برخې ویلي چې ډېری راستنېدونکې افغان ښځې او نجونې له بېوزلۍ تر د وخت نه مخکې ودونو، تاوتریخوالي او له ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو ښځې برخې UN Women په خپل راپور کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیرته ستنېدو له زیاتوالي سره د بېوزلۍ، د وخت نه مخکې ودونو، ځورونې او ناوړه استفادې له جدي خطرونو سره مخ دي او اړتیا لري چې اوږدمهاله ملاتړ ترلاسه کړي. راپور کې راغلي چې یوازې په 2015 کې له ایران څخه د ستنېدونکو په 3مه برخه کې ښځې او نجونې شاملې دي او له پاکستانه شاوخوا نیمایي ستنېدونکې ښځې او نجونې دي چې بیړنۍ بشري مرستې او دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري، څو په هغو ټولنو کې چې له مخکې د اقتصادي او چاپیریالي فشارونو لاندې د خپل ژوند بیرته ورغوي. راپور زیاتوي چې خوندي او ارزانه استوګنځای، عایداتي سرچینې او د نجونو زده کړې تر ټولو ډیر د عاجلو اړتیاو په توګه یادې شوي دي. یوازې 10% د ښځو په مشري کورنۍ په دایمي استوګنځای کې ژوند کوي او نږدې 4 له 10 د ایستلو ویره لري. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې. د الله په امان.